د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. دا ځل د غزني ولایت زنخان ولسوالۍ ته راغلي یو. غواړو په دغه ولسوالۍ کې په پوهنه او روغتیا باندې درته ځانګړی راپور چمتو کړو. موږ به په دغه راپور کې هغه څه چې اوس مهال په دغه دوو برخو کې په دغه ولسوالۍ کې تیریږي له تاسو سره د تصویر په ژبه شریک کړو. په وروستیو کې به د ولسوالۍ له محترم ولسوال صاحب سره هم مرکه ولرو ترڅو د دغو ستونزو ته کومې حل لارې لټولې او کوم پرمختګونه د اسلامي امارت په راتګ سره په دغو دوو برخو کې په زنخان ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. تاسو هم موږ یوازې مه پرېږدئ او دغه راپور تر پایه راسره واورئ. زنخان د غزني مرکز ختیځ لور ته په 60 کیلومترۍ کې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې د میدان وردګو له سید آباد، د لوګر له خروار او د غزني له دهیک ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. زنخان ولسوالۍ 33 لوی او واړه کلي لري چې د بېلابېلو رسمي او غیر رسمي شمېرنو له مخې تر 40,000 پورې وګړي پکې ژوند کوي. دا ولسوالۍ ته ورغلې لاره خامه او له غرونو تېرېږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د خلکو په بار غوښتنه په خامه شکل سره رغول شوې ده. د زنخان ولسوالۍ یو شمېر وګړي په کرنه او مالدارۍ او ډېری وګړي په خلیجي هیوادونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د یوه ګوله ډوډۍ د پیدا کولو په موخه په خوارۍ او مزدورۍ بوخت دي. په زنخان ولسوالۍ کې اوس مهال 11 بابه ښوونځي فعال دي چې له جملې یوه لیسه، 4 منځني او 5 لومړني ښوونځي دي چې شاوخوا 4427 تنه نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا د دغه ولسوالۍ غرني وضعیت او نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. له دې سره په زنخان ولسوالۍ کې یو د ولسوالۍ بشپړ روغتیايي مرکز او 3 نور دولتي کلینیکونه فعال دي چې د کمو امکاناتو په لرلو سره د سیمې اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له مسؤلینو د دغه خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي. درنو لیدونکو، موږ د زنخان ولسوالۍ مرکزي لیسې ته راغلي یو، د رحمانیه عالي لیسې ته. دلته د دغه ولسوالۍ د محترم امیر صاحب سره د دغه ولسوالۍ اړوند د پوهنې په برخه کې، البته د دغه مکتب اړوند په برخه کې کومې ستونزې لاسته راوړنې دوی لري، په دې برخه کې ورسره مرکه لرو. سلامونه. لومړی مو ځان راوپېژنئ. وعلیکم سلام. محمد عارف کریمي یم، د زنخان ولسوالۍ د رحماني لیسې امیر. کریمي صاحب ډېر ښه راغلی. کریمي صاحب که راته ووایاستئ، زنخان لکه په ډېرو برخو کې پاته ولسوالۍ ده، دغه ولسوالۍ ته په تېرو 20 کلونو کې هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تاسو د دغه لیسې د امیر په صفت دلته دنده اجرا کوئ، کومې هغه ستونزې دي ستاسو اوس مهال یا په تېر کې ورسره مخامخ وئ؟ زنخان ولسوالۍ د غزني ولایت یو له هغو ولسوالیو ده چې په تېرو 20 کلو کې تقریبا هیڅ کار هم نه ده ورته سوی. ډېرې ستونزې لري، شاید تاسې نورې ستونزې هم راټولې کړې وي، خو موږ به خپل مربوطه ستونزو باندې وغږېږو. د معرف هم دلته له ډېرو کلو راهیسې فعالیت درلود، خو فعالیت داسې فعالیت نه اوس یو خاصه لاسته راوړنه به یې لرلې وي. دلته تر 2-3 کلو مخته پورې حتی لیسانس معلم نه پیدا کېدو، حتی 12 پاس معلم نه پیدا کېدو. په ټول زنخان کې 11-12 مکاتب دي. په ټول زنخان کې دغه یوه لیسه موجوده ده چې د رحماني لیسې په نامه یادېږي. تاسې نن عملاً وینئ، شاګردان یې وینئ، استادان یې وینئ، زده کوونکي یې وینئ. دلته ډېر مشکلات موجود دي چې ټول له پخوا پاته دي، پخوا موجود مشکلات وو. غټه ستونزه د معلمینو د نشتون ستونزه ده. البته د خوشحالي جای دا ده چې زنخان مکاتب تقریبا 3 مکتبونه تعمیر لري، چې یو پکې د موږ مکتب ده. نورو ښوونځیو کې تعمیرات هم نشته او غټه ستونزه د معلمینو ستونزه ده چې موږ فعلا دا اوس چې تاسې له موږ سره ناست یاست 12 تدریسي شعبې لرو، تقریبا 14-15 استادانو ته اړتیا لرو. موږ ټول مکتب اوس په 5 تنو استادانو اداره کوو، یعنی خپله مو هم ساعتونه رسمي مکلفیت اخیستی ده او تدریس باندې لګیا یو. استادانو جدي ستونزه ده د کتابونو نشتون ده. کتابونه تقریبا 100 کالم د پوهنې امیر صاحب راوړو، کتابونه یې توزیع کړو، خو بسنه نه کوي.
دی لابراتوار نه لري. دغه لیسه دا یوه لیسه ده، دا باید ډېر مجهز اکمالي لابراتوار یې نسته، کمپیوټر لب یې نسته او تعمیل یې تاسې وینئ اړتیا لري ترمیم ته. د څښاک اوبه یې نسته، شاګردان راځي بوتلې یا څه بشکې له ځان سره راوړي، بیا هغه وځي هلته څه نار چینه دلته مکتب خواته نږدې ده، لوغو چې یې راډکوي. ستونزې زیاتې دي خو هیله لرو چې دا ستونزې تر مقاماتو پورې تاسې ورسوئ تر څو توجه وکړي ولسوالۍ ته. تاسو مخکې وویل چې دغه لیسه کې موږ لویه ستونزه د استادانو نشتون ده. علت څه ده؟ دلته په دغه سیمه کې استادان نشته که بستونه اعلان ته نه دي سپارل شوي او یا هم څوک حاضرېږي نه چې دلته دنده اجرا کړي؟ مننه. دلته د دغو ولسوالۍ بستونه تقریبا یو خو دغه خپله کدرونه په دې ولسوالۍ کې نسته. اوس هم چې له موږ سره استادان وظیفه اجرا کوي په دغو لیسه کې یو دوه نفره درې نفره موږ استادان د دغو زنخان د ولسوالۍ مربوطه خلک لرو، نور ټول د همجوارو ولایتو یا ولسوالیو دي. بله خبره د استادانو رسیدګي د یو څه رسیدګي مشکله او بل بستونه تر اوسه پورې نه و. تیر کال د پوهنې امیر ډاکټر صاحب حنان مرکز ته ولاړ، تقریبا 40 که شپږ درس بستونه یې راوړي دي، هغه بستونه یې اعلان ته سپارلي دي، خلکو هم استادانو هم نوملیکنه ورته کړې ده، نو امکان لري چې دغه څو ورځو کې هغه استادان را مقرر سي. تر اوسه یې مشکل ده د بستو چې بستونه یې بیخي کم و. اوس هم دغه بستونه هم چې مکاتبو ته ورکړي بیا هم د زنخان ولسوالۍ مشکل نه پیالېږي او بستونه یې کمیږي. اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي، لنډي مشاو عمر پخ کولای برکت وطن دا جنت جنت وطن. درنو لیدونکو، موږ د زنخان ولسوالۍ اړوند د رحماني عالي لیسې یو ټولګي ته راغلي یو. دلته له زده کوونکو نه پوښتو د دوی ستونزې څه دي. سلامونه وروره، لومړی مو ځان راوپېژنئ. وعلیکم السلام، زه ما نوم سید احمد ده، د نور احمد زوی یم، د غزني ولایت زنخان ولسوالۍ مموشت کلي اوسېدونکی یم، د رحماني لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی. ډېره زیاته مننه. که د خپلې هغه ستونزې راته ووایاست. تاسې په دغه لیسه کې طبعا د لوړو صنفو شاګردان یاستئ، تاسو ته هغه ستونزې ښې معلومې دي. له کومو ستونزو سره تاسو مخ یاست په لیسه کې؟ د موږ خو چې د لومړۍ ستونزه هم دا ده چې استادان نه لرو او کتابونه هم کمبود دي. څرنګه استادان نه لرئ؟ شته نه که سویه ټیټه ده؟ داسې ځینې چې د هغو سویه هم ټیټه ده او بیخي له سره استادان کم دي. ځینې مضمونو استادان چې دي اوس بیخي نسته. لکه کومه مضمون؟ لکه انګلیسي ده، اوس موږ استاد یې نه لرو. ټوله لیسه کې استاد نه لرئ؟ ټوله لیسه کې د انګلیسي استاد نسته. بیا دغه مضمون تاسو څنګه موږ نه ده ویلی، تر اوسه پورې موږ یو صنف هم نه ده ویلی. یعنې له اووم ټولګي را دې خوا تاسو انګلیسي مضمون هېڅ ویلی نه؟ نه هم ده ویلی. او که شته هغه استادان چې شته مثلا په ځینو برخو کې هغوی کولی شي تاسو ته تدریس وکړي په خپلو مضامینو کې؟ و کولی شي. ځینې استادان دي ښه استادان شته و لرو، استادان کم دي، د مضمونو استادان نشته ډېرو. اوس یو استاد د فزیک استاد چې تاریخ موږ ته هغه کوي وایي او جغرافیه هم وایي، داسې خپل مسلک استادان نه لرو. د قلم او کرتاسي او کتابونو په اړه که راته وایاست، تاسو ته په وخت رسېږي نه رسېږي؟ څرنګه دي؟ کرتاسي دا خو موږ ته رسېږي خو کتابونه نشته. کتابونه چې دي اوس کم دي، زیات موږ په خپل پیسو باندې اخیستي دي. دلته شخصي بازارونو کې تاسو اخلي پیدا کېږي؟ و پیدا کېږي، موږ بازارو کې اخلو. څومره کتابونه مثلا د تا کم دي؟ مثلا د ما ولو ریاضي مه نه وله چې مهم کتاب ده، کیمیا نه وله، انګلیسي خو استاد نشته، داسې ډېر کتابونه نه لرو. درنو لیدونکو، موږ د دغه لیسې له یو بل زده کوونکي سره مرکه لرو. سلامونه وروره، ستړي مه شئ، لومړی مو خپل ځان راوپېژنئ. وعلیکم السلام، زه د غزني ولایت زنخان ولسوالۍ یم. ما نوم نور آغا ولایت نبي ګل زوی یم او د رحماني لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی یم. تاسو یو کال بعد له دغه لیسې فارغېږئ، تاسو ټولنې ته تقدیمېږئ، تاسو به د ولسو د خلکو ته خدمت کوئ.
کومې داسې ستونزې وي چې تاسو تدریس پر مهال د زده کړې پر مهال تاسو ورسره مخ وئ او غواړئ له اسلامي امارته اوس الحمدلله امنیت په ټول هیواد کې سرتاسري امن ده کولی شي خپلې غوښتنې له چارواکو سره شریک کړي تاسې کومې هغه ستونزې دي چې تاسو یې د زده کړو په بهیر کې ډېر ورسره وځورېدئ وکړېدئ موږ اول ستونزه خو لکه څنګه چې ده وویل د استادانو کمی ده او کوم استادان چې دلته موجود دي هغوی موږ سره تر خپله وسه هر څه کومک کړی چې هڅه یې دی په وس کې هغه یې موږ ته ښودلي دي موږ اوس نه د تاریخ استاد لرو نه د ادبیات استاد لرو نه د انګلیسي استاد لرو ریاضي دا دوه استادان موږ لرو هغه په خپله دا نورو سیمپو کې مشغول وخت نه لري او داسې نور هم ډېر استادان کم دي موږ یعنی تاسو لویه ستونزه د استادانو نشتون ده کمبود او یو دغه ده بل موږ له سره لابراتوار نه لرو کمپیوټر نه لرو او بل د موږ تر ټولو لویه ستونزه د استادانو کمی او د کتابونو کمی ده او ډېرې نورې ستونزې هم دي لکه موږ اوس په خپله تعمیر کې صنفونه کم دي موږ په خپله لمر ته کینو اوبه نه لرو او نور د ډېرې ستونزې دي غوښتنه م څه ده د دغو ستونزو د حل لپاره له چارواکو نه پوهنې امریت او ریاست نه مسؤلینو نه موږ غوښتنه خو اول د استادانو رالیږل دي او دوم موږ ته باید صنفونه جوړ سي او اوبه هم نه لرو برمو دا خرابه ده اوس او کتابونه هم کمبود ده لابراتوار نه لرو کوم شیان چې دي کیمیاوي شیان هغه له وخته تېر سوي استاد یې نه ولو لابراتوار دا فعاله نه ده غیر فعاله ده یعنی تاسو زده کړې اوس تقریبا نیمګړې پای ته رسېږي ډېرې نیمګړې دي یعنې موږ 80% یې لا زده کړې کړې 40% کمې دي د معلمانو د ستونزو ستونزه ده د کتابو ستونزه ده او نورې ډېرې ستونزې دي اوښکې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زه پردی ورک شمه ورغړې لاسونه شه بیا مشه لمبه لمبه په وینو کې لطپت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن درنو لیدونکو تاسو د زنه خان ولسوالۍ د پوهنې اړوند هغه ستونزې او د خلکو غوښتنې واورېدې موږ دلته راغلي د دغه ولسوالۍ صحي مرکز ته د ولسوالۍ په سطحه باندې صحي مرکز یا مرکزي روغتون دغه ده دلته به د دغه روغتون د کارکوونکو مسؤلینو هغه غوښتنې او ستونزې له تاسو سره شریک کړو او هم به دلته هغه مریضان چې دغه روغتون ته مراجعه کوي له دوی سره به هم مرکې ولرو تر څو دوی کومې ستونزې لري مننه ډاکټر صاحب په لومړیو کې مو ځان راوپېژنئ ډاکټر نصیر احمد یم د زنه خان د CHC کلینیک امیر او ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو ډاکټر صاحب که په لومړیو کې د دغه روغتون حالت راته وښیاست راته تشریح کړئ دغه روغتون کومه درجه روغتون د خدمات هم څه دي او څومره خدمات لري دا د موږ کلینیک بشپړ روغتیایي مرکز ورته ویل کېږي چې CHC کلینیک دی په دې کې دوه قابلهګانې یوه MD ډاکټره یو MD ډاکټر او یو زنانه نرس او یو مردانه نرس او سویت غذی مشاوره او دوه واکسیناتوران چې یو زنانه دی یو مردانه دی او یو روانی مشاور لابرانت او مدیر اداری 15 خدماتی کارمندان او CHS دلته موږ د بل یو فارماسیست هم لرو چې بل د کورونا مرکز د پاره هم 2 نفره د کورونا واکسیناتوران هم د موږ سره شته دي کلینیک هم CHC کلینیک دی او خپل دغه CHC کلینیک چې دی موږ د هم د پرسونل د نگانه او هم د دوا او هم د هغه خدمات چې کوي سټانډرد دي څه مشکل نشته دی صرف مشکلات چې دي دلته د کلینیک د تعمیر دی کلینیک تعمیر د BHC دی ځکه دا ډیر پخوا جوړ شوی دی موږ د شعباتو کاپي اندازه کمبود لرو چې په ټولو شعباتو پارتیشنونه دي او دا مشکل دی له دې سره چې دغه کلینیک اتاقونه کم دي تاسو په اصلاح او شوبې هم کمې دي نور داسې کومې ستونزې دي چې تاسو اوس مهال ورسره مخ یاستئ او د تاسې هغه د درملنې چارې ټکنۍ کړي دي په دوهم قدم کې د موږ مشکلات دغه دي چې د زنه خان ولسوالي چې ده د دې نفوس 40,000 نفوس تعین سروې شوې ده
او دغه کلینیک چې دی د دو ساحه ډېره پراخه ده، کلي ډېر لرې دې ته پاشان هم شته دي کې. نو هلته د موږ کلینیک CHC دی او درې موږ په څنګ کې د سب سنټر هم ورسره لرو چې هغه په لرې ساحو کې دي. خو مشکل د خلکو په سب سنټرو باندې نه حل کیږي، ځکه موږ ته د لرې ساحې نه چې ولادي مریض راځي، خصوصا د ژمي په موسم کې هغه لارې بندې دي. که چیرته صحت عامه او دغه لوړې مرجع وغواړي چې هغه لرې پرتو سیمو کې چې سب سنټر دي هغو ته ارتقا ورکړي، CHC یې کړي او تشخیصیه مرکز ولري او نوکري سیستم لکه د موږ چې دی دا ولري، دغه د خلکو مشکل حل کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. لکه موږ دلته ولیدل څه ناڅه اوس کار روان ده، ډبر راوړل شوي دي، فکر کوم نورو ټاکنو جوړي، دغه مؤسسه جوړوي، خلک یې جوړوي، تاسو یې جوړوي، صحت عامه یې جوړوي، دغه څرنګه کیسه؟ دغه کومکونه چې جلب شوي د روژې په اول سر کې دغه شیرو د موږ خپله د پرسونل شیرو کړې ده، د خلکو نه، د حاجي صاحبانو نه، د منطقې خلکو ډېره علاقه درلودله، د دې مشکلات خپله د یم ویني. نو دا ټول کومکونه د جامعې دي، د ټولنې دي. دلته حاجي صاحبان په بعضې خارج کې دي، بعضې په کابل کې مثلا اوسي، بعضې په غزني کې اوسېږي، بعضې دلته په خپله منطقه کې دي. د موږ سره د ډبرو د سیمټو تقریبا 200 بوجۍ سیمټ اوس واده شوې ده، ډبرې تقریبا 100-200 ټیلې د موږ سره شوې کومک شوی دی. جاغل هم کومک کی، خو پیسې نغدې پیسې م یو تقریبا 1.5 لک کلدارې او 50,000 افغانۍ د ټولې شوې. بیا د دو دپاره موږ منظمه کمیټه لرو چې هغه کومکونه چې کیږي هغه کتابچو ته رسول کیږي او بیا مدیر مسؤل کس ته تسلیمي او چې یو وخت بیرته مصرفي بیا دغه نه بیرته تسلیمي اخیستل کیږي، هغه کارکوونکي ته ورکول کیږي چې د کلینیک یې کار کړی. په دغه باندې څه جوړوي؟ په دې باندې موږ د صحت عامې د محترم رئیس او صدا خبر په اول سر کې شریکه کړې ده چې دغه خلک خو مشکلات لري، پلان بودیجه نشته ده، نو د خلک خپله کومک کوي. بیا دی خیر دی سی مخکې انجینر صاحب یې م رالیږلی و، یو د صحت عامې نماینده هم راغلی و پرون ورځ، هغو موږ ته د سټنډرډ د وزارت نقشه راوړې ده، هغه نقشه موږ دلته پیاده کړې. انشاءالله رحمان سبا بله ورځ په دې کار شروع کیږي او د صحت عامې د هدایت مطابق کار موږ کوو. اړوي د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. درنو لیدونکو موږ دلته دغه ولسوالۍ روغتیایي مرکز کې یو، دلته ډیری خلک راغلي دي د خپلې تداوي لپاره. دلته یو ځوان ولاړ دی، دوی سره مرکه لرو. مهرباني وروره نوم دې واخله. نوم مې ذبیح الله ده، د غزني ولایت زنخان ولسوالۍ یم. ذبیح الله ورور که راته ووایاستئ تاسو په دغه روغتون کې یا په دغه سیمه کې د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاستئ؟ دغه روغتون کې تداوي کیږي نه کیږي؟ کومې هغه ستونزې دي چې تاسو غواړئ چارواکي درته حل کړي؟ دا کلینیک خو فعلا یعنې په 100% کې اوس 60% کار کولی شي، ځکه ډېر کوچنی ده، د ولسوالي ډېره غټه ده او د نفر ولس خلک چې دي دا زښته ډېر دي، ځکه اکمالات دی هم نشي کولی، دو کوچني جانه نو څه اکمالات وشي، دا ستونزې دي، ځکه دوام نه وي دومره. او کلینیک چې ورکای نو هغه شی خو کله ورته راځي چې مثال ډېر شی ورته راشي او واړه شي ته کله داسې امکان کله لري که نه، نو دا خلک ولا مسکینان ټول په ستونزو کې دي، ځکه له دې ځای نه مرکز ته هم رسیدګي ډېره سخته ده، د علاج ټولې کچه دي چې څو رسي یا مریض ته هغو ځای پورې ډېر پسې تکلیف کېږي، نو دا مشکلات زښته ډېر دي. دغه کلینیک یعنی وړ د ډاکټران یا پرسونل تاسو هغه ناروغانو ټولو ته رسیدنه نشي کولی، له هغې نورې خواته داسې کومې ستونزې مثلا دوا شته نشته؟ دغه ډاکټران تاسو په نظر ښه دي نه دي ښه څرنګه دي؟ ډاکټران خو الحمدلله خپل کوشش کوي چې اوي هغه شی ورکوي، نو ځکه دوا خو ډېره په کمه کچه راځي، دومره راځي چې مثال د مریضانو
ډېر کم تعداد دوا راځي. خو ما درته وویل چې په 100% کې د 60% راشي نو دغه 100% ته چې ورکوې دغه 80 په اضافه شو نو چې به ورسېږي، ځکه داسې امکانات چې کم دي هغه نه رسېږي. ډیره زیاته مننه. بس تاسو نه مننه. الله مو ساتي. درنو لیدونکو دلته نورم څو کسان ولاړ دي، موږ غواړو له دوی سره مرکه وکړو چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي. حاجي صاحب مهرباني تاسو خپل نوم واخلئ. د کومې سیمې اوسېدونکی؟ زه حاجي صاحب د زنخان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه کلینیک خو صاحب نور خو شکر الحمدلله ډاکټران هم ښه خلک دي، خدمت کوي، شپه ورځ دلته یي نوکري یي، خو دواوې ډېرې کمې دي او وتاکونه یې کم دي. د وتاکونه نشته. مقصد دلته جنانه چې راسي اکثره یا لمر ته ناست دي یا مقصد داسې هغه نه لري، ځای نه لري چې دوی د سالون مالون کې کیني. او نور خو شکر الحمدلله دا منطقه امن ده، په کراري ده، شکر کې کومې نورې ستونزې داسې نشته. یو تعمیر چې د تعمیر بیخي وړکی ده، بیکاره ده. او دغه د موږ غوښتنې دي چې مقصد امارات موږ سره کومک وکړي د دغه وتاکو په برخه کې او د دواو برخه کې دا چې رسیدګي د موږ ولس سره وکړي. ولس هم ډېر غریب ده او څوک داسې شخصي دوا وس ولا عقل لري چې وکړي. دغه د موږ غوښتنې دي وروره چې موږ غواړو له خلکو. لکه څنګه چې موږ ولیدل دغه روغتون وړ ده او بستر هم نه لري. تاسو طبعا سیمه هم غرنۍ ده، له دې چې مرکز ته رسیدنه کوئ یا مرکز غزني ته یا د لې بل کوم نږدې روغتیایي مرکز ته ځئ، څومره ستونزه ده درته؟ دا دلته به واورین ته بندېرې وي ځکه غرنۍ ساحه ده، دغه درته څومره لویه ستونزه ده؟ دا صاحب چې موږ ته کوم مریض پېښ شي دلته تداوي ونه شي، هغه موږ په 4000-5000 افغانۍ باندې موټر ورته نیسو، بیا غزني ته رسیدګي کوو. هغه هم په لارې باندې مقصد یا واوره ډېره یا تکلیف یي، لارې خرابې دي، لارې کچه ده، جوړ نه ده. مقصد موږ غواړو چې د حکومت د دې سیمې سره ډېر کوشش وکړي. دغه 20-25 کاله کې دې سیمې سره کومک نه ده سوی، نه د روغتیا په برخه کې، نه د کلینیکو په برخه کې، نه مقصد د سړکو په برخه کې د موږ سره کوم کومک نه ده سوی. موږ دا غواړو چې له امارته څخه چې موږ سره کومک وکړي او خدای دې دوی ته وس ورکړي چې د منطقې سره کومک وکړي. ډیره زیاته مننه. خدای دې وبخښي. الله دې وبخښي. درنو لیدونکو تاسو دغه ولسوالۍ کې د هغه خلکو خبرې واورېدې چې دوی دغه ولسوالۍ ته د درملنې په موخه راغلي وو. دلته یو بل ځوان هم ده، دوی هم دلته درملنې ته راغلي دي. مهرباني وروره نوم دې واخله، د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم شیرین ده، د غزني د ولایت د کوتل د کلي اوسېدونکی یم. شیرینه دا راته ووایه، تاسو دغه روغتون ته ناروغان راوړي دي که نه؟ دې روغتون ته ناروغان راوړي دي، خو دوا کمه ده، دوایګي نه رسېږي، مخلوق اضافه ده، دوا نه رسېږي، داسې مکمل اکمالات نه کېږي. او د زمې دپاره داسې کومک موږ غواړو چې موټر یې شی نه وي، د چا په وس کې وي، د چا په وس کې نه وي، چې کومه دوا یې هغه موږ ته راکوي. ډاکټران ښه خلک دي، چې نه یي اتې خو ډېر نفر دغسې بیا هغه روان وي. یعنی تاسو ناروغانو ته رسیدنه کیږي، ډاکټران یې ګوري، ول دوا نه وي، دوا تاسو ټوله بیرون دلته داسې امکانات شته چې تاسو بیرون څوک دوا درته ولیکي او بیرون یې واخلئ؟ هغه امکانات چې د چا په وس کې وي هغه یې اخلي، او د چا په وس کې نه وي هغه خورا دغسې روان وي، په وس کې نه وي چې واخلي. اتې مجبوره یې مریض پروت یا اتې که په تکلیف و که هغه دوا نه وي، خواران هغه دي داسې مسکینات په حالات کې دي. ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي، دا چې نن بهار دی چا په اورګامونه ایښي دي. څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. بیا هم ښه راغلی. موږ د زنخان ولسوالۍ ته راغلي یو، د دغه ولسوالۍ له محترم معاون صاحب سره د هغو ستونزو په اړه چې د دغه ولسوالۍ خلک ورسره لاس او ګریوان دي، د دوی په اړه به له محترم معاون صاحب نه وپوښتو. په لومړیو کې محترم معاون صاحب خپل ځان راوپېژنئ. قاري صاحب نقیب الله حذیفه. حذیفه صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو. دلته موږ زنخان ولسوالۍ ته راغلو، د خلکو سره مرکې وکړې، دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو. په تیر کې دلته لکه څنګه چې لیدل کېږي هېڅ پاملرنه نه ده شوې، هېڅ توجه نه ده شوې او په هېڅ برخه کې کار نه ده شوی. دلته که هغه په لنډ ډول تاسې هم هغه د یو
چارواکي په صفت هغه ستونزې چې تاسو اوس ورسره لاس یو ګریوان یاستئ که هغه راته ووایاست. اول ستونزې خو دلته نو د خلکو چې دي خلک زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته الحمدلله اول خو د امارت د فتح سره سم امنیت تامین د الحمدلله مشکلات نسته. وروسته له امنیت نه نو دلته د تیرې ادارې کوم خدمت نه ده کړی، د خلکو ته کوم داسې خدمت نه ده کړی چې د خلک ورباندې وساسي. اول دا خلک چې ډېر ضرورت لري او مشکلاتو سره مخ دي، نو دلته د مخابراتو سیستم بیخي غیر فعاله ده، شبکې نشته، دا خلک ډېر ورسره له ستونزو سره مخ دي. نو که دې ته پاملرنه وسي دا به د امارت یو غټه مهرباني له خلکو سره. د پوهنې روغتیا بیارغونې په اړه که راته ووایاستئ، دلته پوهنه څرنګه ده؟ داسې چې موږ له خلکو سره مرکې وکړې دوی وایي چې دلته هیڅ داسې مکتب نشته چې دوی هغه ستونزې دې په کامل ډول حل کړي، که شته هم هغه یا د کتاب کمبود لري یا مثلا د معلم کمبود لري یا که معلمان شته په هغه سویه نه دي چې دوی د تدریس لپاره هغه سویه ولري. واقعا هم دا مشکلات نو دا خلک لري، ځکه چې دا خو و داسې غرنۍ ساحه ده، دلته داسې مشکلات زیات دي پکې. نو ډېر داسې مکتبونه شته چې په هغو کې معلمان کم وي، بعضې داسې دي چې په هغو ته کتابونه نه یې رسېدلي، بعضې داسې دي چې له نورو مشکلاتو سره مخ وي، اوبه یې نه وي، د مکتب داسې سیاحتۍ نه وي، اتاقونه یې نه وي، په خیمو کې ژوند تېروي. نو دا مشکلات واقعا هم لري دا خلک. نو که دې ته پاملرنه وسي دا به یوه غټه مهرباني. د روغتیا په اړه تاسو ویل کېږي دلته یوازې یو روغتون ده، البته کلینیک ده، هغه هم په ډېر کمو امکاناتو او ډېر کمو خدمات د خلکو ته وړاندې کوي. لکه موږ چې وکتل دا ساحې کلي سره لرې لرې دي. دلته تاسو له کوم مؤسساتو سره یا دولتي چارواکو سره په دې اړه غږېدلي یاستئ د دغو ستونزو د حل په اړه څه هڅه کړې که نه؟ هو د دغو ستونزو په هکله خو موږ خپلې غوښتنې له ولایت نه هم کړي دي، ان تر وزارتو پورې مو خبر رسولې ده. دلته صحت په بخش کې کارونه نه دي سوي، ځکه دا خلک داسې لرې پرتې سیمې دي که نه، زنخان ډېر لرې پرته سیمه ده، دلته له ولسوالۍ نه لرې دي. نو دا قریو کې بعضې داسې دي چې له یو خوا یې لارې ډېرې خرابې دي، له لارو په دې خوا باندې بس نور داسې د صحت په بخش کې کوم کارونه نه دي ورته سوي. ټول زنخان کې دلته یو کلینیک موږ لرو چې هغه هم داسې سم منظم کلینیک نه ده، خلکو مشکلات نه ورباندې حل کېږي. نو موږ داسې بار بار غوښتنه کړې ده چې دا کلینیک باید په شفاخانه باندې بدل سي، نو دا د خلکو ستونزو ته برسېدګي وسي په ښه طریقه سره. د افغانستان ملي ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو مینوالو، دا و د غزني ولایت له زنخان ولسوالۍ نه د دغه ولسوالۍ په پوهنه او روغتیا باندې ځانګړی راپور چې تاسو تر دې مهاله له موږ سره واورېدو. له پاملرنې مو مننه. تر بیا بل دغسې راپور نه چې یو بلې ولسوالۍ تاسو ته چمتو کوو، درنه اجازه غواړو. ښاد ودان او بریالي اوسئ.